ګرانو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. مینوالو، شهسوار خان وایي چې زما د خبرو نه غلط مطلب مه کوئ. هغه نور څه ویل غواړي او د هغه کړنه څه ده، د هغه دا خبره چې زه به بیرته موسیقۍ ډګر ته راځم، د هغې نه هدف څه دی. هغې په یو تازه ویډیو کلیپ کې دا خبرې کړې دي. د مخکې له دې چې هغه معلومات موږ تاسو لپاره خپاره کړو، نو تاسو لومړی زموږ دغه چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو تر ډېرو خلکو ورسیږي. شهسوار خان وایي زما خبرو ته غلط مطلب مه ورکوئ. پخواني سندرغاړی او اوسني تبلیغي شهسوار خان چې تېره ورځ په یو ویډیو کې ویلي وو چې هغه له تېرو 2 کلونو راهیسې په تبلیغ کې کار کوي او د دین خدمت کوي، خو هیچا یې پوښتنه ونه کړه، هیچا یې مرسته ونه کړه، نو اوس یو ځل بیا غواړي چې د موسیقۍ میدان ته راشي. دی وایي له 2 کلن تبلیغ وروسته شهسوار خان بیا موسیقۍ ته مخه کړه. په خپله یوه بله ویډیو کې یې ویلي دي چې خلکو د هغه د خبرو نه غلط مطلب اخیستی دی او یا ورته غلط مطلب ورکوي. حال دا چې هغه په خپله ویډیو کې دا خبره کړې وه چې دین به اول وي او دنیا به ورپسې په 2یم نمبر کې وي. شهسوار خان په خپله نوې ویډیو کې وایي چې زه به د دین محنت اول کوم، د تبلیغ محنت به اول کوم، ځکه دا د نبي لاره ده او څوک چې د دې محنت نه انکار کوي هغه کافر او مشرک دی. شهسوار خان وایي چې زه د تبلیغ له محنت سره ډېره مینه کوم او زه بیا دا کار بیا هم کوم او بیا یې هم کوم. نوموړی وایي چې د تېرې ویډیو هدف یې دا و چې هغه به صوفیانه کلمونه وایي، نعتونه به وایي او په دغه برخه کې به کار کوي، خو د هغه په وینا چې ځینو خلکو او فیسبوک پاڼو چلوونکو د هغه خبرو نه غلط رنګ ورکړ او د خپلو پاڼو د لایکونو زیاتولو لپاره یې په هغه پسې ډېر څه وویل. شهسوار خان همداراز وایي چې د دې خبرو نه مطلب دا و چې د تبلیغ په لاره کې ډېر زیات بزرګان شهیدان شوي، تاسو ولې د هغوی پوښتنه نه کوئ. هغه وایي چې ځان یې ټارګېټ کړ، خو مقصد یې دا و چې تاسو لاړ شئ او هغه خلک وګورئ چې د تبلیغ په لاره کې شهیدان شوي دي، د هغوی کورنۍ اوس په کوم حالت کې دي، بچي په کوم حالت کې دي. نوموړی همداراز وایي چې زه نه له تاسې نه پیسې غواړم او نه درنه ډالر غواړم، بلکې زه له تاسې نه یوازې دعا خواست کوم چې زما له وجې الله پاک ډېرو خلکو ته هدایت نصیب کړ. خو که د شهسوار خان انځورونو او ویډیوګانو ته وکتل شي نو په هغه کې واضحه بدلون راغلی دی. له تبلیغ سره تر یو ځای کېدو وروسته به هغه تل په سپینو کالیو، پټکي په سر، څادر په اوږه او تسبیح په لاس کاره کېده، خو په وروستیو 2 ویډیوګانو کې ښکاري چې په هغه کې ډېر بدلون راغلی دی، ځکه اوس یې کړه وړه ډېر بدل شوي دي. د شهسوار خان د لومړۍ ویډیو له خپرېدو وروسته چې هغه پکې د موسیقۍ نړۍ ته بیرته راتګ خبره کړې وه، خلکو پرې پراخ غبرګونونه ښکاره کړ. که څه هم ځینو کسانو د هغه د دغه پرېکړې ستاینه وکړه، خو ډېرو خلکو بیا د هغه دا کار وغنده او ویې ویل چې یو ځل درته خدای پاک د نیکۍ هدایت کړی دی، اوس په کار نه ده چې بیرته یو ځل بیا د موسیقۍ نړۍ ته راشئ. همداراز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم صدیق هم بیا په یو ځای کې لیکلي دي چې شهسوار خان ته د الله رضا لپاره هره میاشت 20,000 کلدارې برابرولی شي چې د هغه د ژوند ګزاره پرې وشي، خو هغه دې بیا د سندرو نړۍ ته نه راځي. مینوالو، د نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ سره پاتې شئ او موږ به ستاسو لپاره ښایسته معلومات وړاندې کوو او دغه زموږ یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور معلومات هم تاسو ته په وخت باندې ورسیږي.